د هیواد هغه اتل چې په لومړي ځل یې د افغانانو نوم او زموږ خوږه پښتو ژبه تر اسمانونو ورسوله، د تل لپاره یې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د افغان ستورمزلي د ناڅاپي مړینې په اړه ولسمشر محمد اشرف غني دردونکې څرګندونې کړې او د هر افغان زړه پرې دردېدلی دی. پوره جزئیات ویډیو کې وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د هیواد د لومړني او یوازیني ستورمزلي عبدالاحد مومند مړینې چې د ورپېښې سرطان ناروغۍ له امله د 68 کلونو په عمر جرمني کې مړ شو، په کور دننه او نړیواله کچه پرې افغانان سخت غمجن شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د ارواښاد مومند پر مړینه خپله ژوره خواشیني ښودلې او ویلي دي چې د دغه ملي اتل ناڅاپي مړینې په سختۍ سره دردولی دی. ښاغلي غني په خپل پیغام کې د ارواښاد عبدالاحد مومند تاریخي سفر اهمیت ته په اشارې سره لیکلي چې ارواښاد مومند له فضا څخه له ملي رنګونو او خبرو سره افغانستان ټولې نړۍ ته ور وپېژاند. د ولسمشر غني په وینا نوموړي د افغانیت ترڅنګ په فضا کې د مبارک قرآن کریم په منګلو کې نیولو سره د خپل اسلامیت ننداره هم د سایوس بیړۍ نورو بهرنیو سپرلیو او نړیوالو ته وړاندې کړه. ولسمشر غني زیاته کړې چې په 1988 کال کې په میر فضایي تمځي کې د عبدالاحد مومند هغو 9 ورځو له افغانانو څخه د هغې لسیزې د کورنیو شخړو ټولې ترخې خاطرې هېرې کړې وې. ارواښاد مومند هغه لومړنی پښتو ژبی افغان و چې زموږ ژبه پښتو یې په فضا کې د اوریدل شوو ژبو په لړ کې په نړۍ کې څلورمه کړه او د هیواد لپاره یې یو داسې تلپاتې تاریخ جوړ کړ چې هیڅ کله به هیر نشي. ستاسو په نظر د عبدالاحد مومند په څیر د ملي او علمي کادرونو نشتوالی به د افغانستان پر راتلونکي نسل څه اغیز وکړي او موږ څنګه کولی شو د هغوی یاد ژوندی وساتو؟ خپل نظر په کمنټ کې ولیکئ. که مو راپور خوښ شوی وي ویډیو لایک، چینل سبسکرایب او پاڼه فالو کړئ څو له نورو تازه معلوماتو پر وخت خبر شئ. مننه چې تر پایه را سره پاتې شوئ.